د کونړ سیند د اوبو د بهیر او بندونو د جوړولو حقوقي نړیوال ملي او شرعي منل شوي حقوق ډاکټر صاحب همایون همت هم ډېر یو څېړنیزه او هراړخیزه مقاله لیکلې وه چون ډاکټر صاحب اختر دلته خپله موجود و ډاکټر صاحب د بعضې ستونزو له امله نشو کولی چې موږ سره برخه واخلي د دې مقالې د لوستلو نه موږ ډډه وکړه او د ډاکټر صاحب مقاله ستاسو لیکنه خورجانې د ډاکټر صاحب همت مقاله دا موږ په افغانستان کې موجوده حاکمیت ته سپارو دا نو بیا د هغې کار دی چې څه شي کولی زموږ ستاسو همدغومره لوسه پوره وه د کونړ سیند دې مشاعرې یا د کونړ کلتوري ټولنې د ملاتړ په باب همیشه زمونږ شخصیتونو ټولنو پیغامونه را لیږلي لیکوال ادبي ټولنه کوپنهاګن اوسلو افغان کلتوري ټولنه سویډن د دوستۍ فرهنګي ټولنه چې استاد حبیب الله غمخور ډېر فعال سړی دی ډېر زړه خوږی مشر دی زمونږ همیشه یې موږ نازولي وو موږ یې داسې لارو ته برابر کړي وو چې واقعا د دې هیواد او د دې ولس په ګټه دی دغه شان سپینغر مجلې د کونړ د فرهنګ پالو ګډ پیغام پیوستون ټولنه هالند نو د دې ټولو پیغامونو د منځ نه به د کونړ د فرهنګ پالو ګډ پیغام واورو چون دا د کونړ په سیند باندې ډېرې خبرې وشوې او د ډاکټر صاحب همدغه وړاندیز و چې دا موضوع موږ هلته هم د خپلو ملګرو سره شریک کړو او عملي یو کار پې شروع شي دا خبره هلته هم رامنځته شي د ټولنې د کار د ډلې غړي ښاغلي اتل سلارزي نه هیله کوم چې راشي او دا پیغام موږ سره شریک کړي اتل سلارزی وی جانانا سم د کونړ سینې ځوانان زموږ وړې پیدا نور درځي نه وړي په سلامونو او احترامات ټولو ګډونوالو ته ښه راغلاست په جرمني کې د کونړ کلتوري ټولنې په کوربتوب د کونړ سیند مشاعرې ته د کونړ فرهنګیانو ګډ پیغام درنو شاعرانو لیکوالانو فرهنګپالو او ادیبانو موږ ویاړو چې د کونړ سیند په نوم برکت د کلمې او د هنر د ملي مشاعرې په جرمني کې په ښکلي فضا کې ترسره کیږي هغه ځای دی چې زموږ مهاجرینو هڅې د خپلې خاورې مینه او فرهنګي غیرت یې لا ځلولی دا مشاعره د جرمني او کونړ میشتو کلتوري ټولنو ګډو هڅو پایله ده چې موخه یې د کونړ ادبي هویت ته نوې روح ورکول د کونړ سیند په اقتصادي ارزښت د خپلو شاعرانو غږ تر نړیوالو رسولی دی جرمني کې د په جرمني کې د ادبي راټولېدنه یوازې یو مشاعره نه ده بلکې ګڼ شمېر افغانانو د احساساتو استازیتوب کوي چې له خپلې خاورې لرې خو د خپل وطن ادب او فرهنګ په ساتلو کې هیڅ ګام نه دی ستاسو هر شاعر د کونړ د سیند د څپو په څېر له مهار درد ښکلا او وړیا څخه ډک دی موږ د ټولو هغو شاعرانو او فرهنګي ملګرو مننه کوو چې د مشاعرې په جوړولو کې ونډه اخیستې افغانانو د هنر وړتیا یې په جرمني کې په فرهنګي اسمان کې ځلولې ده په درنښت د کونړ فرهنګ پالان د سلارزي صاحب نه مننه افغانان ډېر راغلي آلمان ته او ډېر خلک پکې داسې شته چې د خپل کلتور او ژبې پالنه کوي دغسې یو څو ځوانان د دورماګن په ښار کې راوځای شوي یو افغانه کلتوري ټولنه جوړه کړې ده نو د دوی د هڅونې او درنښت په خاطر درون ورور سید الله صافي ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې لنډې خبرې زموږ سره شریک کړي
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق الله العظیم. د کمیټې محترم غړو خویندو ورونو سلامونه او نیکی هیلې مې وړاندې کوم. تاسو نه مننه کوم چې دا فرصت ما ته راکول شو چې تر څو چې زه کولی وشم لنډ موضوع تاسو سره شریک کړم. منګه افغان کلتوري ټولنه استو په دورماګن ښار کې چې اکثره افغانان چې په دې کمیټې کې غړیتوب لري 2015 رئیس یې دلته په دورماګن ښار کې ژوند کوي، همچنان نورو ښارونه موږ سره په ارتباط کې شوي دي او د کمیټې غړیتوب لري. زمونږ اصلي اهداف په دې جرمني کې دا دی تر څو چې موږ کولی شو په څو برخو کې خپل وطنوالو سره همکاري او مرسته کولی شو. هدف اصلی چند هدف اصلی را ما میخوایم بسیار کوتاه برای شما یادآور شوم که در ابتدا فاصله بین افغان ها و آلمانی ها را میخوایم کم بسازیم و کوشش به این داریم که یک نمایش مثبت از فرهنگ و کلتور افغانی خود در آلمان نشان بدیم و از این طریق کوشش بکنیم که یک چهره واقعی از افغان ها برای آلمانیا و دیگر اقوام در آلمان نشان بدیم، نه او تصویری که در سوشیال میدیا و در رسانه ها از افغان ها به نمایش گذاشته میشه. همچنان منگا کوشش لرو چې ځوانانو لپاره، ماشومانو لپاره، سپینسرې او سپینګیرې افغانانو لپاره دلته خدمات او مرستې وړاندې کړو. بیلګې په توګه ځوانانو لپاره د کار په حصے کې کار پیدا کولو کې او سپیلدون په برخه کې او پوهنتون په برخه کې کوشش کوو چې مشاوره ورکو تر څو چې دوی زر ادغام شي په دې ټولنه کې او دې تاثیر دا ده چې امنیت په آلمان کې ورځ په ورځ بهتره کېدو په لور روان شي او موږ کمتر کوشش وکړو چې افغانان په میډیا کې په منفي په توګه معرفي شي، ځکه چې افغانان نوم چې په افغان کې یا په اروپا کې اخیستل کېږي دوی دا برداشت لري چې کماکان همو افغانها کسایی هستند که چاقو میکشند در اروپا، کسایی هستند که جرم میکنند، خلاف میکنند و یا مخالف حقوق خانم‌ها و خواهرای خود در آلمان هستند. در قسمت اطفال کوشش داریم که کلاسای پشتو و دری را برگزار بکنیم. شکر کار سری موضوع روان است و تانستیم که پیشرفتایی را داشته باشیم و در قسمت پدرها و مادرای ما کوشش میکنیم که زبان آلمانی را از طریق کورسای ادغام به اینا معرفی بسازیم و اینا را جذب بکنیم تا اینا از جامعه دور نمانند. زبان یک وسیله است و هر کسی وسیله را داشته باشه. ما امیدوار هستیم که در این جامعه بتانه یک رول بسیار مهم ایجاد بکنه. منګه یو ډیر مهمه پروګرامونه چې په دې کمیټې کې وړاندې کوو د منتور پروګرام په نامه، په دې معنی چې یو ورور یا خور یا هغه فامیل چې جرمني ته را رسیږي هغوی نه کوشش کوو چې ابتدا نه چې ورسره په اړیکه کې کېږو، مشاورې ورکړو تر څو چې دغه فامیل، دغه ښځه، دغه ځوان او دغه خور کولی شي ابتدا نه مختلفه بهورده ګنګ سره یعنی ادارو سره معرفي شي او همچنان دوی سره مرسته کوو چې تر څو دوی ژبه زده کړي، تر څو چې دوی مختلف ادارې ارګانونه وپېژني، تر څو چې دوی پراکتیکوم او سپیلدون او یا پوهنتون لاره را پیدا کړي او تر هغه وخته پورې دوی سره مرسته او همکاري کوو. خواهران و برادرای عزیز، ما ببخشید که دو موضوع بسیار کوچک میخوایم یادآور شوم، هرچند که ما همراه بزرگان هماهنگ نکرده بودم. اگر صحبت ما درازا کشیده میشه از شما معذرت میخوایم. منګه په آلمان کې دوه اړخیزه ژوند لرو. دا په دې معنی چې منګه یو ژوند په دې آلمان کې دی چې هر غړی چې په دې آلمان کې ژوند کوي او په اروپایي ملکو کې ژوند کوي دوی خپل تحصیل، ژوند، پیشرفت، پرمختګ او تحصیل لري. دا خو زموږ استاد اولویت ده او شکر الحمدلله دا سری چې زه دلته وینم دا موږ ته ښکاره کوي چې موږ دوه اړخه هم لرو. هغه په دې معنی ده چې خپل وطن هم هیر کړی نه ده او کوشش کوو چې خپل شخصي موضوعاتو په څنګ کې هم خپل افغانانو سره مرسته وکړو. او زه د
د کونړ د مشرتابه د کلتوري ټولنې مشرتابه نه ډیره مننه کوم چې د امکانات او د وخت ماته په اختیار کې پرېښوده. موږ کوشش کوو چې یو پروژه چې موږ اوس په لارې کې اچولې او هغه دا ده چې کور په کور د تجارت په لور. دا په دې معنا ده چې هغه فامیلونه هغه ځوانان چې دلته کار کوي خپل فامیل سپورټ کوي، فینانسیل په برخه کې، مالی په برخه کې کوشش کوي چې داسې لارښودنې، داسې پروګرامونه، داسې سیمینارونه را جوړ کړو چې تر څو دې کولی شي هغه پیسې تر څنګه چې خپل فامیل ته، خپل فامیل غړو ته لیږي، دوی سره هم کوشش وکړي چې یو تجارت په افغانستان کې را جوړ کړي تر څو چې اینا بتوانن در کنار کمک‌های اقتصادی فامیل خود مشوره و راهنمایی بتن که اینا بتانن سر پای خود استاد شوند و از کمک‌های آلمان کمک خود جدا بسازند. چرا که اگر ما بتانیم این پلان و این پروگرام در خانه به خانه افغانستان اجرا بسازیم، من مطمئن هستم که سر موضوع بند کنر، سر موضوع دیگه اکتشافات و پیشرفت‌های وطن ان شاء الله تاثیرگذار خواهد بود. تشکر از توجهتان. خیر ببینیم. خانه آباد. صافي صاحب نه ډېره مننه. واقعا چې دوی په بهر کې د ژوند په ارزښتونو باندې پوه شوي دي، د الماني کلتور ارزښتونه، د افغاني کلتور ارزښتونه او داسې یو ژوند ځان ته په پام کې نیولی دی. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. وخت هم کم شوی خو کارونه د هېواد د منلي او نامتو لیکوال حفیظ الله توراب یو طنز د هغوی د زوی فرهاد مومند څخه واورو. مهرباني. وبخښئ، زه مخکې وګرځېدل، ما د بعضې دوستانو نومونه لیکلي دي. که څوک غواړي چې شعر ووایي نو هیله مند یم چې زما سره خپل نوم شریک کړي. راځه وړه. نه خپل شعرونه ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زم په خپل وار سره د غونډې ګډونوالو ته ښه راغلاست وایم. اوسئ دی اواز نو دغه ورته شاته کېږي وراره. صحیح دی، بیخي صحیح دی. نو دغه طنز شاوخوا 13 کاله مخکې لیکل شوی دی، څنګه چې سرشار صاحب یادونه وکړه. نو زه به تاسو ته ولولم په دې هیله چې خوښ مو شي. د طنز عنوان دی د خرو لار. کاشکې نه وی راغلی که دا ځل د عنوان دی د خرو لار. نو کاشکې نه وی راغلی که دا ځل واوښتم بیا به را نشم. ډاکټر صاحب به څه وایي؟ په څومره کړاو یې د انټرویو فورمه راکړه او زه لا دلته یم. اوف زما خواره بخته. سبا مې د مقررې نیټه ده، په زړه کې مې دا غمونه تلل چې ناڅاپه نور محمد راغی او په لیوالتیا مې چې پوښتنه وکړه نو وی ویل کلکه بنده ده، ډېره کلکه. هو خو حاجي افضل او انجینر رسول تیر شوي وو. په کومه؟ د خرو په لاره. ښه یعنې د خرو په لاره انسان پرېږدي. هو ښه ده، هلته څه چاره ماره کېږي، روپۍ یا د بټۍ کارت. د نور محمد د خبرو سره مې امید پیدا شو او د جلال آباد تورخم ته روان شو. رښتیا خو دا وه چې د طالبانو واک ته د رسېدو سره پر افغانانو د خدای له لوري یو بل ستر عذاب هم نازل شو. داسې ورځ به نه وه چې د تورخم د دروازې سره به هره ورځ 2 یا 3 کسان افغانان نه مړه کېدل. ډېرو ښځو به د سړک په خوا کې ماشومان وزېږول، خو پاکستاني ملیشو به د ډیورنډ له کرښې د اوښتو اجازه نه ورکوله. وهل رټل او سپکې سپورې هغه څه وو چې افغانان به هره ورځ ورسره مخامخ وو. لنډه دا د بېعزتۍ او بېشرمۍ حد نه و. په موټر کې تر ډېره د تورخم نه د اوښتو غم ته فکر وړی وم. زړه مې و چې د څنګ له ملګري سره خوله ګډه کړم چې دې کې هغه رانه به بېوزلۍ پوښتنه وکړه، وروره څنګه به وو؟ وایي چې د خرو او اوښانو پر لاره کیدی شي چې تیر شو. سړی حیران شو، د خرو او اوښانو لار؟ پوه شوم چې لومړی ځل یې دی نو ورته ومې ویل په تورخم کې یوه بله لار هم شته چې د خرو او اوښانو په لاره مشهوره ده. کله چې پر موږ د سړک عمومي لاره بنده شي نو بیا پر دې لاره په یوه نه په یوه طریقه ځو.
سپین ږیري په عاجزۍ وویل هغه کومه طریقه ده؟ ښه لارې دا ده چې د بټۍ کارت ولري. هغه مخ نور هم را نږدې کړه ویل د بټۍ کارت ملل متحد ورکوي. د هغه په خبره خندا راغله. ورته ومې ویل تاسې څه کار کوئ؟ دا پوښتنه مه کوه. بیا هم له یو اوږده اسویلي بدرګۍ وویل یو وخت په وزارت کې معین وم. خیر دا به پرېږدو. دا ووایه چې د بټۍ کارت راته جوړولی شي که نه؟ د بټۍ کارت هغه خلک لري چې خره لري او مالونه پرې یو او بل لوري ته اړوي. ما لا په دې هکله خپله ناتواني پوره نه وه ورڅرګنده کړې چې تورخم ته ورسېدم. مازدیګر مهال و. بې شمېره ښځو ماشومانو سپین ږیرو او نورو د خرو او اوښانو د لارې سره زړه ستړي انتظار کوو. 3 کسه پاکستاني ملیشه ربړونه په لاس د ګواښ په حال کې په خپله دنده بوخت وو. زه د زمانې دې ملنډو ته فکر یوړم چې یو وخت همدې ملت د نړۍ لوی ځواک په ګونډو کړ. د ناپالم بمونه ته به یې سرونه نه ټیټاول. خو اوس یې د نورو ځنې په زارۍ نیولي. زر بیرته د ځان په غم کې شوم د سبا ورځې د مقررې نیټې ورځ. حیران وم چې څه وکړم. د رشوت ورکړه هم جرأت او ځانګړې پوهه غواړي. څنګه چې ورته ووایم د دومره خلکو په مخ کې د روپو ورکړه بده ونه ګڼي. په همدې کې ماښام را نږدې شو. نور نو ځمکې ځای نه راکوه. زړه مې کلک کړ او د اندوخر سر ته مې ځان ورسوه. له ښه بخته دې وخت کې یو ملیشه راغی. ښایي چې زما د مجبورۍ او اړتیا نښې به یې زما په څېره کې لوستې وي چې پټ یې راته وویل 500 روپۍ راکه. زه به د هغې کوډۍ سره ولاړ یم. ته به راشي ما سره به د غېږې ستړي مشي وکړي او همدې کې به واوړي. د ملیشه له اخلاقي جرأته ډېر خوښ شوم. د سترګو په رپ کې مې روپۍ ورکړې. هغه لاړ او د سفر کې سره ودرېد. ښه څنګه ورشم؟ دا بل خو ډېر بې رحمه او له سپکاوي نه ډک ګزارونه کوي. د سفرکي پورې به ټول 10-20 ګامه واټن و خو د بې شرمۍ پکې حد نه و. څو ځله مې زړه کې وویل چې راشه پرې ورمنډه کړه خو زړه به اجازه نه راکوله. د زم او نظم د مشورې په یو وخت کې چې ملیشه لږ بل خواته وکتل نو په بې واکه مې د سفرکۍ لوري ته منډه کړه. په ځان نور پوه نه شوم خو د ملیشه لوري ته غوږ مې له ویرې ټوپونه وهل. له نیکه مرغه تر هغه چې راباندې پوهېده نو سفرګي ته بیا وررسېدلی و. هلته مې ډېر زر ملیشه ته غېږه ورکړه خو هغه په دواړو لاسونو له ځانه لرې کولو. له دې سره مې نور هم کلک ونیو او زر مې ورته وویل جوړ تکړه څه حال دی؟ کور ته خیرت دی؟ نور څنګه یې؟ او هغه چې بس څومره له ځانه زما د لرې کولو خو ما به د یو ښه دوست په څېر ځان پورې نور هم راټینګاوه. د هغه زورونو اخر حیران کړم. یو وخت مې خپل ښي لوري ته وکتل نو هغه ملیشه مې ولید چې له ما یې 500 روپۍ اخیستې وې. هغه له ډېرې خندا خپل بډوړي نیولي وو او په داسې حال کې چې له خولې لاړې روانې وي په لږ لوړ غږ یې راته وویل کابلیه سړی دې غلط کړی دی. ما درته ځان ښودلی و خو ته بل چاته غاړه وتې یې. سړی پرېږده زر شه خپې وباسه. ډېره زیاته مننه. ډېرو محترمو حاضرینو ته د زړه د کومې او اخلاص نه سلامونه وایم او ښه راغلاست ورته وایم. او یو شعر مې لیکلی دی تاسو دپاره. تاسو ته معلومه ده چې زه همیشه د پښتونولۍ ډېر طرفدار یم. نو اوس چې موږ سره ډېر بد معاملې شروع دي د پاکستان نو غواړم چې په دې مورد کې د ډیورند د کرښې په هکله تاسو ته یو شعر ووایم. د ډیورند کرښه جوړه د ډیورند کرښه جبري شوه انګلستان سره. جوړه د ډیورند کرښه جبري شوه انګلستان سره. نه ده امضا شوې د ناولي پاکستان سره. واخیسته لوی هند د انګلیسانو ازادي خپله. واخیسته لوی هند له انګلیسانو ازادي خپله. ختمه شوه دا کرښه سمدلاسه حقوقي خپله. هند به تجزیه شو دلته نوی پاکستان جوړ شو.
هند بیا تجزیه شو، دلته نوی پاکستان جوړ شو، دغه منطقه کې لوی ناسور او سرطان جوړ شو. ولې پاکستان په پښتنو باندې قبضه وکړه؟ ولې پاکستان په پښتنو باندې قبضه وکړه؟ دلته مسلم لیګو خائنانو دسیسه وکړه. بې له ټول پښتانه ټول غلامان کړل، بې له ټول پښتانه ټول غلامان کړل، کرښه د ډیورنډ باندې بې ځایه وارثان کړل. دا د 400 شهیدان ولې وژل شوي دي؟ دا د 400 شهیدان ولې وژل شوي دي؟ هغه پنجابیانو په ډیورنډ قتل عام کړي دي. خپله باچا خان نیمه پیړۍ زنداني شوی دی، خپله باچا خان نیمه پیړۍ زنداني شوی ځکه چې ډیورنډ له پیژندلو منکر شوی دی. نه دی نړیوال سرحد ډیورنډ په هیڅ زمان باندې، نه دی نړیوال سرحد ډیورنډ په هیڅ زمان باندې. دا یو کمربندو د روسانو جنگي پلان باندې ویره د حملې و له روسانو هندوستان سره، ویره د حملې و له روسانو هندوستان سره ځکه رانږدې کړو انګلیس ځان افغانستان لره. ګوره وطنیاره استعمار څه زیږولی دي، ګوره وطنیاره استعمار څه زیږولی دي. دی پنجاب پښتون او بلوچ دواړه لاندې کړي دي. مننه، تشکر. جابر منظر ته په ډېر درنښت بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعر په کونړ سیند نننۍ مشاعره باندې پیرزو کړي. زړه تا پسې شلېدلی تا لیدلی دی، رګ مې د زړه تا پسې شلېدلی تا لیدلی دی، ستا د یاد په تار مې کلک تړلی تا لیدلی دی. او دا د ژمي شپه، دا واورې واورې دا سړه هوا، دا د ژمي شپه، دا واورې واورې دا سړه هوا، ستا تصویر مې زړه پورې نیولی تا لیدلی دی. او ستا د بېلتانه کیسه د زغم له پولو واوښته، ستا د بېلتانه کیسه د زغم له پولو واوښته، دا دریاب مې سر ته راختلی تا لیدلی دی. او مننه. ستا د بېلتانه کیسه د زغم له پولو واوښته، ستا د بېلتانه کیسه د زغم له پولو واوښته، دا دریاب مې سر ته راختلی تا لیدلی دی. او زه یې په تلاش یم ستا له لاسه ستا د زلفو نه، زه یې په تلاش یم ستا د لاسه ستا د زلفو نه، زړه مې لکه ګل چیقه لوېدلی تا لیدلی دی. او څه پوښتې له ما نه ته زما د لیونتوب سبب، څه پوښتې له ما نه ته زما د لیونتوب سبب، بل په دې وطن کې تا نه ښکلی چا لیدلی دی. او ستا د مړاوو سترګو غوندې چیرته د جهان په مخ، ستا د مړاوو سترګو غوندې چیرته د جهان په مخ، داسې یو منظر دی خوبولی تا لیدلی دی، داسې یو منظر دی خوبولی تا لیدلی دی. ډېره مننه. راپېښه د خپل ځان دښمن را تماشه په ګوته ناست، سترګې ډومارې او زما د وطن خاورې. پښتونه نور هوښیار شه، غفلت مه کړه بیدار شه، د خاورې خدمتګار شه. ملا وتړه د خپل وطن خدمت باندې ښه ښکارې زما د وطن خاورې. پرېږده دا ځانځاني دی، تشباټ یو ځواني دی، خیالونه لیوني دي. کړه فکر پام کوه د چا په خوله نشي بېلارې زما د وطن خاورې. ژړا او دا ویرونه دا هره ورځ مرګونه کړي تل پردې جنګونه، هر چا د خولې نه خېږي فریادونه او کوکارې زما د وطن خاورې. دا هیله د ملت ده، د پوهې معرفت ده، د ټولو د عزت ده، نور بس د تعلیم نه جنکۍ نه کړي ایثارې زما د وطن خاورې. وطن ساتئ په توره
د مونږ ته هم منظوره کړې مور په دښمن بوره او ساتنه د وطن کې در سره یو ستا په لارې زما د وطن خاورې وطن په منګرانه ځوانان تښتي له تانه او هر ځای دې سرګردانه سوالګرې دې بیبیانې شي خیر غواړي ناچارې او زما د وطن خاورې ټول غرونه دې سره زر دي قانون او نختر دي خو خلک در په در دي بې علمه پرې تېرېږي د ژوند شپې ورځې نهارې او زما د وطن خاورې کونړ د سیند خبره او ښکارېږي تش سندره بند جوړ نه شول سره په دې باب د طالب خبرې ښې دي مزهدارې زما د وطن خاورې پښتونه وایم تا ته لږ غوږ ونیسه ما ته ته څومره پاتې شاته دنیا په کومه لاړه خوښه باټې ولې خوارې او زما د وطن خاورې بې علمه بې کمالې او کړه شرم په څه حالې د سیال سره بې سیالې دا ژوند خو په سیالۍ کېږي ته ټول عمر بېکارې او زما د وطن خوارې که لاس ورکړو یو بل ته رسېږو به منزل ته غوږ نور به نیسه بل ته شپې ورځې د کړې تېرې وږې تږې او نهارې زما د وطن خوارې یا جنګه سړي خوره هر څوک د کړه بې کوره دنیا په تا نسکوره مظلوم ولس په مخ باندې چې اوښکې لارې لارې او زما د وطن خاورې ایران او پاکستان ډېر تنګ یو انګلستان نه له دې کافر شیطانه پرېښودې ناحله مسلې دي لانجه مارې زما د وطن خاورې آباد شول نور ملکونه ته نه کوي سوچونه برباد شولې پښتونه پردی ټوپک په غاړه ګرځوي قاتل خونکار او زما د وطن خاورې بیکاره ټول ځوانان دي وطن پرېدي روان دي چاره نشته حیران دي یورپ ته په راتلو کې خواران مړه شول په دې لارې او زما د وطن خاورې څلوګه غریبي ده راغلې پرې قحطي ده بل جنګ دی بربادي ده په دې حالت یار د سترګوزي د اوښکو دارې او زما د وطن خاورې له تاسو نه ډېره مننه په دې لړ کې ډېر دروند عابد صاحب باز محمد عابد صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او په خپل شعر هم ونازوي السلام علیکم خوشحاله یم چې د کونړ د فرهنګي ټولنې له برکته ډېر خواږه مشران دوستان پخواني اوسني ګورم او خوند ترې اخلم ګرچې ما نوم د طنز په دغه کې ورکړی او خو سرسار صاحب ویلې چې نه شعر به وایي دا مشاعره ده ما صحیح ده نو زه یو پخوانی غزل مخې ته راغی چې ستا په نظر د نظر تار تړمه ستا په نظر د نظر تار تړمه څومره آسان په هوا لار تړمه ستا په نظر د نظر تار تړمه څومره آسان په هوا لار تړمه او لږ مې د مینې په اوده کې واخله لږ مې د مینې په اوده کې واخله روح مې په بیم دی لکه مار تړمه او نه دی راځي خو د راتلو په تمه نه دی راځي خو د راتلو په تمه غوټې په زړه د انتظار تړمه او که مې مراد په زیارتو پوره شي که مې مراد په زیارتو پوره شي زه به دسمال په هر مینار تړمه او له زخمي اوښکو نه امیل جوړوم له زخمي اوښکو نه امیل جوړوم په جنتي غاړه زینار تړم د عابد صاحب نه ډېره مننه ډېر دروند وکیل صاحب اسد زمري ته په درنښت بلنه ورکوم چې راشي او په خپل شعر د کونړ سیند مشاعره لا درنه کړي اسد زمری چې کاپیرۍ د ترابان د دام اسیر وي تل ترابان به اکثرا ځوانان نه پیژني دی څه وخت چې سیف الملوک په یو کاپیرۍ چې بدر جمال او مین شو نو یو ډېر قوي دیو د ترابان په نامه هغه بندي کړې وه چې کاپیرۍ د ترابان د دام اسیر وي تل په دې وطن کې د حجاب خبره داسې نه وه چې کاپیرۍ د ترابان د دام اسیر وي تل په دې وطن کې د حجاب خبره داسې نه وه
چې درون پړونه د عربو د درو لایق شي د اجامیانو د عقاب خبره داسې نه وه چې انسانان د ښځیتوب په جرم وځپل شي زمونږ د دین او د کتاب خبره داسې نه وه چې انسانان د ښځیتوب په جرم وځپل شي زمونږ د دین او د کتاب خبره داسې نه وه چې خپل اولاد دې له نیستۍ نه خرڅ کړي دې صدۍ کې د خدای مخلوق ته د ځواب خبره داسې نه وه چې علم کفر شي خوښي جرم او هنر حرام شي په جهنم کې د عذاب خبره داسې نه وه چې علم کفر خوښي جرم او هنر حرام شي په جهنم کې د عذاب خبره داسې نه وه چې مسلمان له اسلامي نظام پرېږدي وطن د امارت او انقلاب خبره داسې نه وه ډېره مننه ډېره مننه وکیل صاحب کور دې ودان خوشحاله اوسئ په دې ترڅ کې امین سادات ته به درنښت بلنه وکړم چې راشي او په خپل شعر هم ونازوي سادات صاحب د تورو په منځ کې پروت سرکشه پهلوان دی کونړ را باندې ګران دی غرور مې د هېواد دی تاریخ ته همیش یاد دی ډېر شکر چې آزاد دی و په کور د پښتانه کې یو روڼ ستوری د اسمان دی کونړ را باندې ګران دی سرلوړی د مدام وي دا زما د زړه ارمان دی کونړ را باندې ګران دی پتمنې ولسونه درانه لري خویونه بانګې دي کارونه ودننګ په لار روان دی که پیغله ده او که ځوان دی کونړ را باندې ګران دی سرلوړی د مدام وي دا زما د زړه ارمان دی کونړ را باندې ګران دی ګونرموالي دغه م جوړ شوی له درو دی د ښکلو سر درو دی وطن د ښاپېرو دی جوړ شوی له درو دی د ښکلو سر درو دی وطن د ښاپېرو دی او کشمیر دی که خوتن د ښایست لره حیران دی کونړ را باندې ګران دی سرلوړی د مدام وي دا زما د زړه ارمان دی کونړ را باندې ګران دی ډېره پکې زمریان دي مغروره په خپل ځان دي او د دې خاورې سپایان دي وکه چا بد ورکتلي بیا ټول عمر پښیمان دی کونړ را باندې ګران دی ښکلای جنت دا ورکړي الهي دا او د ګنا خالدا ښکلای جنت دا ورکړي الهي دا د ګنا خالدا سعادت تر لوګې شم پر خسته افغانستان دی
کونړ را باندې ګران دی کونړ را باندې ګران دی قهرمان صاحب نه ډېره مننه د شعر ښکلا یې په خپل ځای په غږ کې هم ډېر خواږه مننه قهرمان صاحب